علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي او د صحت جامې به مو په تن وي. له هر قسم انټروډکشن او تعارف څخه تېرېږو، خو صرف د ویډیو جوړولو مقصد درته راځمه. د ویډیو جوړولو مقصد مې صرف د پښتو او پښتنو سره مینه ده، نو غوښتل مې هغه څه چې راته زده دي له خپلو پښتنو ورونو سره یې شیر کړمه. نو راځو کورل ډرا ته. کله چې تاسو په کورل ډرا په پروګرام باندې کلیک وکړئ، نو د کلیک کولو سره کورل ډرا چې کله خلاص شي نو تاسو ته به دغه صفحه مخې ته راشي. نو په دې سر کې لیکلي دي اول نیو ډاکومنټس. د دې نیو ډاکومنټس معنا دا ده کله چې تاسو په نورو پروګرامونو کې میسول راوالئ، کې اکسل راوالئ، په هر یو کې چې تاسو کله پروګرام خلاص کړئ نو د هغې کاري پاڼه کاري صفحه چې مخې ته راځي، نو د دې نیو ډاکومنټ معنا هغه ده چې تا ته د کورل ډرا هغه کاري صفحه یا کاري پاڼه خلاصه کړي. نو بیا نیو فرام ټمپلیټ معنا د دې معنا او مقصد دا ده هغه پروګرام هغه ټمپلیټس هغه تیار شیونه کوم چې په دې پروګرام کې خپله پراته دي، لکه د پروګرام کې خپل هم ټمپلیټ موجود دي، لکه بزنس کارډ به څنګه جوړیږي، ویزټینګ کارډ چې ورته وایي، لکه دکانو ته چې موږ دا کوم کارډونه جوړو ساده پښتو کې دا به څنګه جوړو، سی وي به څنګه جوړو، څنګه چې په MS ورډ کې هم داسې شته، هغې کې هم سی ویانې تیارې موجودې وي، هلته ټمپلیټ پراته وي، نو دې کې هم هغه ټمپلیټ وي. نو که هغه رایلې په دې به کلیک وکړئ نو د دې نه ټمپلیټس راغستی شي. او بل دریم چې تاسو ته کوم هغه راځي آپشن هغه اوپن ډاکومنټس، د دې معنا او مقصد دا ده چې مخکې تا په دې پروګرام کې کوم کار کړی ده، کوم ډیزاینینګ دې کړی ده، څه دې جوړ کړي دي، سیو کړي دي محفوظ دي دې پروګرام کې، نو هغه که چېرته ته غواړې چې خلاص کړې نو په دې به کلیک وکړې، په هر ځای کې چې تا سیو کړي او د کورل ډرا مربوط فایل نو هغه به تا ته راشي. او ورپسې دا لاندې چې کوم تاسو ته ښکاري دا چې ریسنټ تاسو کوم کارونه کړي، لکه کوم کارونه چې تاسو دې نږدې ټایم کې کړي وي او بیا مو سیو کړي وي هغه کارونه، نو هغه به دلته راته راځي چې تاسو څنګه کورل ډرا خلاصه کړئ، نو دا درته راځي چې تا مخکې په دې هغه کې کار کړی ده، نو که چېرته غواړې چې ته کار دې نیمه کې پاتې نو په دې باندې ډایرکټ کلیک کوی شي، د دې ځای نه هغه به درته راځي. نو موږ خو اوس سټارټینګ ده، نو په نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوو چې د کورل ډرا یوه نوې پاڼه راته خلاصه شي. نو دا د کورل ډرا کاري پاڼه یا کاري ساحه چې ورته وایي، په کوم کې به چې موږ ډیزاینینګ کوو، نو دا بره چې ده کومه پټه ده دې ته وایي مینیو بار. په دې کې دا ټولې مینیوګانې دي، لکه فایل مینیو شوه، ایډیټ شوه، ویو شوه، لیاوټ شو، آبجیکټس و، افیکټس و، همداسې ټولې مینیوګانې دې کې پرتې دي، دې ته وایي مینیو بار. او د هغې نه چې څنګه دا لاندې کومه پټه ده دا پټه په کوم باندې چې دا کرسر ګرځي دا چې دا سټنډرډ ټول بار ده، په کوم کې چې دا کافي فیسټ اوفن او امپورټ ایکسپورټ دا راځي. او ورپسې د دې نه لاندې چې کومه پټه تاسو ته بریښي دغه پټه کومه پټه چې تاسو ته ښکاري دې ته وایي پراپرټیز ټول بار. دا پراپرټیز ټول بار ده، خو د پراپرټیز ټول بار دا یو خاصیت ده چې دا اکارډینګ ټو د ټولز بار چینج کیږي. دا پټه چې دا کله چې موږ دې ته وایو ټولز بار، دا چې دا کله موږ په ټولز بار کې په کوم ټولز باندې کلیک وکړو نو د هغو ټولز اړوند چې کوم هغه وي هغه به دې کې راڅرګندېږي. اوس موږ کورل ډرا خلاصه کړې ده، لومړی پیج ده، نو د پیج مطابق چې ده موږ ته مکمل دوی هغه راغلی په دې پراپرټیز بار کې راغلی چې ستا پیج به څنګه وي، لیټر سایز کې به وي، A4 به وي، لیګل به وي، کسټم به وي، چې A5 به وي، A6 به وي. نو دې نه چې تاسو کوم هغه تاسو ته پکاري د پیج سایز نو هغه به د دې ځای نه دلته تاسو سلیکټ کوئ. او دې ځای نه که ستاسو خپله خوښوي چې څومره د پیج ماته د پیج څومره اندازه کې راشي، څومره د پلن وي، څومره د اوږد وي، نو هغه تاسو د دې ځای نه سلیکټ کوی شئ. ورسره دلته که تاسو وایي هاریزنټل غواړئ چې پیج دې همداسې ولاړ وي یا د پروت وي، لکه اکثره موږ بزنس کارډ جوړو نو د هغې دپاره خو موږ ته
کوم چې د دکانونو د کارډونو دی په عامه اصطلاح کې که نه چې مونږ دکان لکه موبایل دکان والا چې کوم زرګر چې کوم کاړي یا کاسمیټکس والا چې کوم کارډونه وي نو هغې دپاره مونږ ته بیا دا ورټیکل هغه پکار وي څه ورته وایي پیج لینډسکیپ پکار وي او یا پورټریټ خو مونږ ته نه وي پکار نو کارډونو ته مونږ ته لینډسکیپ پکارېږي نو د هغې مطابق دا ټول دلته ټولز بار کې د هغې آپشن چې دي مونږ ته راغلی دي چې تاسو انچ کې لکه دا به وروسته په وایو بیا ښه په تفصیل سره لکه چې تاسو یو هغه جوړوئ اوس چېرته پوسټر جوړوئ یا کارډ جوړوئ نو تاسو ته څه پکاره ده نو هغه د دې ځای نه د هغې ته انچز کې ملیمیټر کې دا ټول هغه یې دلته درته د اندازې هغه واحدات یې ټول دلته درته راوستي دي نو دې ته وایي پراپرټیز ټول بار چې دا ما درته ویل چې دا اکارډنګ ټو د ټولز بار چینج کېږي لکه اوس په ټولز بار کې موږ په زوم باندې کلیک وکړو نو دا چې دا ګوره د زوم اړوند دلته پراپرټیز ښکاره شو په دې کې ټولز ښکاره شو لکه اوس موږ دلته یو ریکټینګل ډرا کړو ته مو کلر ورکړو د دې ډرا کولو سره که نه اوس موږ په زوم باندې چې کله کلیک وکړو ټول باندې نو دا اوس پلس راغی په پلس سره به دا موږ ته زوم ان کېږي زوم ان به شي راته وګوره او په مینس باندې به زوم آوټ شي یعنې په دې باندې به رازوم شي او په دې باندې به بیرته وړوکی کېږي او ورپسې همداسې که د ټکس ته راشو په ټکس ټول باندې کلیک وکړو نو د ټکس ټول مطابق چې کوم پراپرټیز ده که نه هغه ټول دي هغه موږ ته مخامخ راشي لکه وګوره اوس ټکسټ موږ خط لیکو خط بولډ کوو ایټالیک کوو انډرلاین کوو د خط سایز ورکوو د هغه خط سایز ورکوو خط ته او د خط سنټر ته راولو خط د لیفټ سایډ نه شروع کوو د رایټ نه شروع کوو د فانټ ټایپ د خط ته قسم ورکوو که نه د دې ځای نه نو د هغې مطابق پکې ټول هغه راغله نو دې ته وایي ټولز بار د دلته دا لاندې چې تاسو ته کوم پلس نشان ښکاري د دې معنا دا ده که په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا ټول ټولز بار کې چې څومره ټولز دي دا ټول د دې لیست نه موږ دلته ټیک کړي که چېرته تاسو ته په دې ټولز بار کې کوم ټولز زیات نه استعمالوئ نه وي که نه وي پکاره نو هغه د دې ځای نه بېرته پرې کلیک کوی شئ لکه اوس وګوره دا دې ځای نه اوس دا کوم پیک ټول چې ده دا مې نه وي خوښه شیپ ټول مې نه وي خوښه د دې ځای نه به پرې دا ټیک به کلیک به پرې وکړئ دا ټیک به میټاو شي نو وګوره هغې ځای نه چې ده شیپ ټول لاړه او دلته وګوره بله علامه هغه شوله اوس شیپ ټول بیرته موږ راولو نو د دې ځای نه تاسو دا کوم شیپ چې نه وي پکار هغه لر کوی هم شي او راوستی هم شي دې کې بس ډېر ټولز موجود دي د دې نه لاندې چې تاسو ته کوم دغه دوه غشي نشانونه غوندې ښکاري د دې دا کوم باندې چې ما کرسر ایښی په دې کې په دې چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به سمارټ فیل ټول دې ته وایي سمارټ فیل ټول نو دا به تاسو سره څرګند شي سمارټ فیل ټول چې دا ډېر زبردست او ډېر اهم ټول ده په کورل ډرا کې لکه که موږ اوس یو شیپ جوړو یو ګل جوړو یو داسې یو به جوړ کړو شیپ ټول چې ده دغه لکه یو موږ که هسې دې هغه ته کلر ورکوو نو دا به مکمل دا کوم سرکل چې موږ جوړ شوی دا به پوره هغه علي کلر علي خو کله چې موږ وایو چې دا ټول هغه موږ ته نه ده پکار موږ ته صرف دا وړه خانه پکار ده چې دا کلر والی یا دا خانه کلر والی نو د دې د کلر هغو دپاره موږ سمارټ فیل ټول استعمالوو سمارټ فیل ټول باندې کلیک کوو نو اوس چې کوم ځای هم تاسو ته پکار وي کومه خانه په هغې باندې کلیک وکړئ نو هغه کلرفول شي کلر به والي خو د هیره دې نه هغه ځای به کلر الي که نه کوم چې په هغې کې لکه مکمل د ټول طرفونه لکه هغه بند وي داسې نه که هغې کې لږ ذره هم څه خالیګاه وي نو بیا به هغه کلر فیل کېږي نه هغه مکمل ستاسو چې کوم هغه د ورسره دا نور چې کوم ابجکټ هم جوړ کړی
کوم هغه هم جوړ کړی د شیپا به ټول ورسره کلرلي ګوره که چېرته لږ هم لیک پکې وي نو دې سره موږ دا حصې چې دا هغه کوی شو کلر کوی شو